سلامونه او احترامات. امید لرم چې روغ او جوړ به یاست راته. ټول هغه ملګري چې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی او موږ سپورټ کوي، یو جهان مننه ستاسو څخه. نو نن ستاسو ته ما یو داسې ټاپک راوړی ده. زیاتره ملګرو ما څخه غوښتي وو چې موږ څنګه کولی شو چې پبجي یا هر یو ګیم کې موږ لایف لاړ شو، هغه که فیسبوک وي یا یوټیوب وي. نو ټول نه مخکې ملګرو دې ټاپک کې به خبرې کوو. که چېرې تاسو دا چینل نه وي سبسکرایب کړی، دا درسره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټې نشانه باندې کلیک کړئ، هغې نه بعد بیا آل باندې کلیک کړئ. نو همدې طریقې سره به زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې در ورسېږي. نو راځئ ورځو د ویډیو خواته او تاسو ته ښایم چې څنګه وکولی شو موږ لایف لاړ شو، هغه یا که فیسبوک وي او که یوټیوب وي. نو تاسو به زیاتره ملګري په فیسبوک کې کتلي وي چې هغه په پبجي ګیم کې لایف راځي. نو تاسو به هم هغه د هغوی لایف ویډیوګانې کتلي وي چې هغوی کله ګیم کوي، هغوی لایف راځي. دا تاسو دا کتلی شئ، دا ګوره دا لایف ده، دا ګیم اوس دا پبجي څخه لایف راغلی ده. تاسو ګورئ فیسبوک کې ده، ګورئ دا لایف، یعنې لایف یې ورسره لیکلي دي 38 نفر چې کوم دی دا لایف ویډیو اوس ګوري. نو تاسو کتلی شئ ډېر لایف راځي خلک، هغه د صفحو څخه هم راځي، ګروپ نه هم راځي او خپل آی ډي نه هم راتلی شي. نو همدغه طریقه زه نن تاسو ته ښیم. که تاسو غواړئ فیسبوک کې راشئ یا یوټیوب کې راشئ، دواړه په دې اپلیکیشن کې کېږي. تاسو ګورئ د اپلیکیشن د دې نوم دی اوملیټ ایرسیډ نوم دی OM. دلته اوس تاسو ته ښیم د اپلیکیشن موږ څنګه پیدا کړو. دا تاسو اسانۍ سره په پلی سټور کې پیدا کولی شئ. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ OMLET. تاسو ګورئ ملګرو زه تاسو ته ښیم سکرین باندې ځلیږم، همدغسې به تاسو پلی سټور کې ولیکئ OMLETARCADE. نو دا به تاسو سرچ کړئ، دا پلی سټور کې پیدا کېږي. پلی سټور سخت وي درته ملګرو، تاسو همدې ویډیو چې کومه تاسو ګورئ د دې په نوم باندې کلیک کړئ، ډسکرپشن باندې تاسو د دې ویډیو ډسکرپشن وګورئ، هلته ما لینک اچولی. نو تاسو هغې لینک باندې چې کله کلیک کړئ نو ډایرکټ تاسو د اپلیکیشن ته ځئ او تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو راځئ ورځو او دغه اپلیکیشن زه خلاصوم چې موږ څنګه لایف لاړ شو. نو دا ټول نول ما اوپن کړو، د اپلیکیشن زه خلاصوم او اوس تاسو طریقه ښیم چې دې کې موږ څنګه لایف تللی شو. دې کې تاسو لایف تللی شئ په اسانۍ سره، که یوټیوب وي او که فیسبوک وي دواړو کې. دلته لوګین راځي، دا به زه اوس سکایپ کوم، خو لوګین کېدل دې ته غواړي، یعنې آی ډي پکې ضرور ده. زه اوس دا سکایپ کوم، نو دغه آی ډي وروسته هم جوړېږي، زه تاسو ته ښیم مکمل طریقه. نو دلته ګورئ انیبل ناو، تاسو دلته آپشن راځي، دا به انیبل ناو باندې تاسو کلیک کړئ. دا هم چې کلیک کړئ دلته به تاسو همدغه اپلیکیشن پیدا کړئ خپلو اپلیکیشنو کې. دا دې ما پیدا کړ، دا به تاسو آن کړئ، یعنې دا به انیبل کړئ. دا هم چې کله انیبل کړ دلته تاسو بل آپشن غواړي تاسو نه، هغه به هم تاسو خپل موبایل کې ورته حتما آن کوئ. یعنې دا تاسو چې کله اول ځل خلاصوئ نو دا آپشن یې تاسو ته راځي، بار بار نه راځي، بیا نه راځي. نو دې کې به همدغه اپلیکیشن تاسو ګورئ، دې باندې به کلیک کړئ او دا به یوزیج اکسس چې ده دا به هم آن کوي ورته. نو دا هم وشي. تاسو به داسې صفحې ته راشئ، تاسو به داسې یو انټرفیس راشئ، دلته به تاسو بیا څه وکړئ، دلته تاسو دا لاندې کتلی شئ، دا خلک ګوري، دلته تاسو ته دا لایف یوزران دي، دلته تاسو ته ښایي دا لایف ګیمونه کوي. دلته به دا پلس باندې وکړئ لاندې او بیا به ګول لایف ووایي. نو دې ګول لایف سره تاسو دلته الاؤډ، دا به هم الاؤډ کوئ، دا به هم الاؤډ کوئ. درې آپشن ورته راځي، دا درې واړه به تاسو الاؤډ کوئ. پلیز ساین ان ټو یوز د فیوچر، یعنې وایي ساین ان شئ، دې ته حتما لوګین شئ که داسې تاسو غواړئ چې لایف لاړ شئ. نو دې ته موږ څنګه ساین ان شو، اوس دا دلته ساین ان کېدل غواړي، دلته به کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ. دا ګورئ تاسو چې کله دا کریټ اکاونټ تاسو اوکې کړ، دلته تاسو نه بس یو فقط یو کریټر یوزر آی ډي غواړي، یعنې خپل نوم به ولیکئ ورته. که په هر نوم باندې تاسو دلته لوګین کېږئ هغه نوم به تاسو ولیکئ. نو دلته تاسو چې کله خپل نوم ولیکلو، دلته تاسو ته ګورئ لوډینګ شروع شو، تاسو ته وایي چې دا یوز دی، دا دې نوم باندې بل څوک شته دي. نو زه به ورسره یو څو انسې ولیکم، شپږ شپېته اته اتیا، دا اوس زه ګورم، یعنې دا اوس نه دی، دا چا نه دی جوړه کړې دې نوم باندې، دا مې وکې کریټ، یعنې زموږ آی ډي دلته بس جوړه شوه، فقط نوم غواړي. کله مې چې آی ډي جوړه شوله نو تاسو بس دلته ساین ان شولئ، په دې اوملیټ ایرسیډ چې کوم ده د اپلیکیشن کې تاسو اوس ساین ان شولئ. دې نه بعد اوس موږ کولی شو چې لایف لاړ شو. هغه مهم نه ده هر یو ګیم، تاسو دلته ګورئ واټ ګیمز ډو یو لایک، کوم ګیم تاسو خوښوئ، هر یو ګیم. ما پبجي کې سلیکټ کړو، زه پبجي خوښوم مثال. نو پبجي مې اوکې کړ. دې کې ډېر آنلاین ګیمونه دي، هر یو ګیم تاسو غواړئ تاسو تللی شئ آنلاین. نو بیا به دې نه بعد تاسو دې پلس باندې اوکې کړئ، تاسو لاندې ګورئ دا حال ده، دې پلس باندې به تاسو اوکې کړئ، دا لاندې کې او ورګې ملګرو دلته چې راغله پې ښځه دا کټ کړم. نو دلته لاندې پلس نشان دې باندې اوکې کړئ، بیا ګول لایف راځي، ګول لایف به تاسو ووایئ. نو چې کله مې ګول لایف کلیک کړ، نو ډونټ آسک می اګین، نو دا به ټیک مارک کوئ او کنټینیو به یې کوئ. ښه، نو دا تاسو ګورئ اوس تاسو دلته کتلی شئ ما سره دوه پبجي دي، پبجي لایټ دا یو پبجي چې کوم دا ګلوبل غټ پبجي ده. نو زه غواړم چې دې پبجي څخه لایف لاړ شم. تاسو به دلته ګیم پبجي سلیکټ کړئ. چې کله مو دا سلیکټ کړو نو مونږ غواړو چې دې پبجي ګیم کې لایف لاړ شو. دا زما موبایل کې چې کله تاسو موبایل کې انسټال وي تاسو ته راځي. اوس تاسو ګورئ ما پبجي سلیکټ کړ، دلته ماته راغلل چې تاسو چې نه غواړئ چې لوګین شئ، یوټیوب کې لایف ځئ که فیسبوک کې لایف ځئ، او لاندې ورسره بل ټویچ هم شته. نو که فیسبوک غواړئ که یوټیوب غواړئ دلته به هغه سلیکټ کړئ چې زه غواړم دې څخه لایف لاړ شم. نو ما دلته فیسبوک کوم، زه غواړم چې فیسبوک څخه آنلاین لاړ شم په پبجي کې، یعنې په فیسبوک کې به زما لایف ویډیو
لایف سټریمینګ شیر کیږي او خلک کولی شي چې وګوري زما لایف گیم. نو دلته به زه په فیسبوک سلیکټ کړم او دلته زیات سیټینګ دي پکې ملګرو. دلته تاسو کولی شئ چې دغه هلته تاسو ګورئ ډسکرایب یور سټریم. نو ډسکرایب یور سټریم به دلته تاسو ولیکئ چې هر څه لیکئ، هر څه مو خوښه وي هغه دلته ولیکئ. مثال زه دلته لیکم چې او تاسو هر څه لیکلی شئ، دلته مهم نه ده چې هر څه مو زړه وي هغه ولیکئ. دلته مای لایف پبجي گیم یا هر څه چې لیکئ تاسو به دلته په خپل لایف سټریمینګ یعنې ډسکرایب کوي. خپل لایف سټریمینګ ولته موږ ډسکرایب کول ورته چې هر څه مو خوښ وي یا به ولیکئ. ما ورته ولیکل مای لایف پبجي سمپل، بس همدا مې ورته ولیکل خلاص. دې لاندې کې تاسو کتلی شئ دلته هغه راغلي دي دا لینک ده، دا لینک زه ورانوم. دلته خپلې خوښې لینکونه واچوئ، یعنې خپل فیسبوک صفحه، یوټیوب چینل او هر څه وي نو هغه به دلته تاسو د هغې ادرس ولیکئ. دغه لیټ او دا هر څه ترېنه وران کړئ او زه د خپل دلته د فیسبوک صفحې لینک اچوم، یعنې فالو می فار مور، یعنې تاسو زما دغه صفحه هم لایک کولی شئ. په دې سټریمینګ په ټایټل کې به دا راځي ورته دا واچ می سټریم پبجي موبایل آن اوملیټر سیټ. دا هم ترېنه ورانولی شئ، دا هم ترېنه کټ کړئ. خو ما اوس دلته فقط تاسو طریقه ښیم نو سمپل دلته زه خپل صفحې دلته ادرس دی فیسبوک هغه مې ورته ولیکه. نو چې تاسو هم چې کومه صفحه وي هماغه 2-3 صفحې هم لیکلی شئ یا یوټیوب چینل وي هر څه وي هغه دلته بس لینکونه یې واچوئ، دا به د لایف سټریمینګ سر ته راځي. نو دغسې سمپل دا ګورئ ما دا ورته ولیکل، صرف په دې طریقه باندې تاسو پوه شئ دا به ډن کوئ. دې نه بعد دلته لاندې نور دی ګوره واټر مارک دی یعنې لوګو ورسره اچوئ او شیلډ امیج دی. نو دا امیج هم تاسو دلته چینج کولی شئ. زه اوس دا سټارټ کوم، لاندې سټارټ باندې به کلیک کوئ نو دا دی ملګرو تاسو کتلی شئ ګاټ اټ به کلیک کوئ. دا مو چې کله کلیک نو دلته زما لایف سټریمینګ سټارټېږي. دلته موږ ته اوس ګورئ تاسو لوډینګ شروع ده 3 ثانیې وخت راکړه 3 2 1 یعنې اوس لایف سټریمینګ زما سټارټ شو. هر څوک کولی شي فیسبوک کې زما لایف سټریمینګ اوس وګوري. نو همدغه طریقه ده او دلته زما ته ریکارډر راغی دا مې سټارټ نه وکړو، دا اپشن راغی ریکارډینګ ده. ها دا دی اوس زما سټریمینګ سټارټ شولو، یعنې فیسبوک کې زما لایف سټریمینګ د دې گیم سټارټ شولو. دلته کیمره ده تاسو که غواړئ بیک او فرنٹ او آف، یعنې خپله کیمره که تاسو غواړئ په دې سکرین کې د دې کونج کې ورسره تاسو فرنٹ کیمره هم ښکاره شي نو هغه هم تاسو کولی شئ بندولی هم شئ او بیک شاته کیمره هم کېښوده یې کمرې سایز دی دا هم تاسو برابرولی شئ. زیات سیټینګ دی پکې ملګرو هغه تاسو نور خپله وکړئ بیا ویډیو اوږدېږي. نو دغه طریقه به او زه اوس ځمه تاسو ته ښیم په خپل پروفایل کې تاسو ته ښیم د فیسبوک همدغه سټریمینګ به لایف راغلی وي. دا خو د کیمرې سیټینګ و او همدغه زه به اوس داسې کار وکړم دا سټریمینګ به نور کټ کړم بند به یې کړم. دا مې ته صرف تاسو ته طریقه ښودله. مور آپشن کې ډېر سیټینګ وي. نو زه فیسبوک ته لاړم، تاسو کتلی شئ زما پروفایل کې دغه سټریمینګ راغلی دی د پبجي. نو همدې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې لایف لاړ شئ. مننه دوستانو، امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي وي. حتما یې لایک کړئ، خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.